سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سورة یاسین دا شپږ دېرشم سورت شو. نزول کی دا 41 نمبر سورت سے دې سورت دعوه دا دو خبره. یو صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم شاغا پدرم نمبر آیات کی ذکر کئی انک لمن المرسلین او دا انبیاء درا لگلو یا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درا لگلو حکمت او مقاصد آغا پشپگم نمبر آیات کی ذکر کئی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. دیم رد پشفاعت تحیه باندې چې د اذن نه بغیر د الله رب العزت اجازت نه بغیر هیڅوک چاله سفارش نشي کولی. او داغه ذکر د رښتم نمبر آیات کې څه وته وګورئ. وما لي لا اتخذ من دونه آلهة آیا زونی سم سوا د الله نه نور ذمہداران ان یریدن الرحمن کچری اوغاړي مهربان باچا ماتا بضر تکلیف سول لا تغني عني شفاعتهم شيئا نشن کوله زمانه داوی سفارش تشم ولا ينقذون او نه خلاصول شي. دا دو دعوی دی د دې صورت او دارنګ درې څلوېښتم نمبر آیات ته وګورئ. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. الله فرمایي که زه وغواړم دا خلک به په دریاب ومنډم فلا صریخ لهم بیا به د دې هېڅوک فریاد رسوي چې بیا یې د سمندر نه بېرته راوباسي او راخلاص کړي. اوس هغه خلک چې په دې عقیده دي چې لوی ځان د 11 کالو غرقه بیړۍ راایستلې وه، آیا ته دې سورت یاسین ته وګوره او دې خلکو خوینا ته وګوره. سورت یاسین څه وایي او خلک څه وایي؟ سورت یاسین وایي وان نشأ که زه وغواړم نغرقهم وبمنډم دوی لره په اوبو باندې غرق به کړم فلا صریخ لهم بیا به هېڅوک فریاد رسوي نه دی ولسمې ځوان او نه بل ځوان، یو ځوان بیا نشته، یو ځوان. همدارنګ تاسې وګورئ 15 نمبر آیات ته واتخذوا من دون الله آلهة ونیول دی خلقو سوا د الله نه نور ذمہداران لعلهم ينصرون د دې لپاره چې دوی ته امداد وکړي شي. الله فرمایي لا يستطيعون نصرهم هغوی توان د دوی د امداد کولو نه لري. لا يستطيعون نصرهم هغوی د دوی د امداد کولو توان نه لري.
وهم لهم جند محضرون. نو دا د صورت دعوه ده. ربط دې د مخکې صورت سره وړاندې صورت کې الله رب العزت په توحید باندې عقلي دلایل پیش کړه، اوس په هغې باندې نقلي دلیل پیش کړي د صاحب یاسین چې ګوره د دې مسلې لپاره صاحب یاسین قرباني ورکړې وه او د هغې په نتیجه کې الله رب العزت د هغه روح جنت ته نه ایستله. نو دا حقه مسله ده، ضروري مسله ده. صورت خلاصه صورت درې باب تقسیم دی. د اول د صورت نه یو درشمه پورې په دې کې لومړی شهادت په قرآن پیش کوي په دعوې توحید باندې، او زجر او تخویف دی، بیا بشارت دی، ورپسې یو مختصر غونټکي دلیل عقلي پیش کوي په توحید باندې، او بیا ذکر د قیامت کوي، بیا د هغې نه وروسته دلیل نقلي پیش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی. سورت یاسین باره کې حدیث کې راځي د هر شي دپاره زړه وي د قرآن کریم زړه هغه سورت یاسین دی. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقنوا موتاکم یاسین. کله چې یو سړی منڅېږي تاسو هغه ته سورت یاسین وایي. د سورت یاسین په ویلو کې لوی حکمت دا دی چې د سورت یاسین مرکزي مسله وه نفي د شفاعت قهري، د اجازت نه بغیر هیڅوک د الله په دربار کې سفارش نشي کولی. نو دا دی قریب الموت خلکو ته وایي چې هغه وخت کې د هغوی عقیده جوړوي، خو دا هغه وخت کېږي چې هغه په معنا پوهېږي. نو اوس چې په معنا باندې نه پوهېږي اوښ ته رباب ویل دي هغه ورته څه فایده واخلي. معلومه دا شوه چې لومبی د قرآن په معنیو ځان پوهې کول دي او بیا چې څوک لولي چې چا ته لولي فایده ورته رسوي. چې په معنی نه پوهېږي هغه ته څه فایده نه شي اخیستلی، صرف الفاظ دې وایي وه، لیکن کوم چې د قرآن کریم مقصد دی هغه بغیر د ترجمې نه او د معنا معلومول نه کېږي. یاسین الله پوهه دی په مقصد د دې حروفو. لغت عربي کې یاسین په معنا د سید البشر باندې هم دی، سردار د ټول انسانانو. لیکن دا خبره چې چا کړې ده چې یاسین رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو کې نوم دی، دا خبره کمزورې ده، ضعیفه ده. په دې کې چې کوم روایت څوک پیش کړی قرطبي او دارنګې ماوردي پیش کړی دی، روایت ضعیف دی. په هغې کې یو راوي دی حسین بن حسین، هغه نهایت ضعیف دی. په دې وجه باندې یا دا د حروف مقطعاتو نه دي او مقصد تنبیه د په اعجاز د قرآن باندې چې قرآن یو مجید کتاب دی، هم د دغې حروفو نه جوړ دی. که دا د الله کتاب نه وي د بنده جوړ شوی کتاب وي نو بنده د بنده مقابله کولی شي، بیا نران شئ تاسې هم داسې یو صورت پیش کړئ که او چې مقابله نه شي کولی په دې یقین وساتئ چې دا د بنده جوړ شوی کتاب نه دی بلکې دا د الله د خوا نه راغلی کتاب. مقصد پکې لوی دا دی. والقرآن الحکیم، والقرآن کې قسم د پاره دی. الله فرمایي قسم میری په قرآن چې د حکمتونو نه ډک دی، قسم میری په قرآن چې حکمتونو والا دی. دا قسم په څه خوري؟ انک لمن المرسلین، چې یقینا ته د لېږل شوی نه یې، ته زما د خوا نه رسول جوړ شوی او ما لېږلی دنیا والاو ته، د دې لپاره چې خلک ستا نه وړاندې هغې ته څوک ګیرونکي نه دی راغلی عرب چې ته هغه وویرې. ستا د رالېږلو حکمت زما دا و. پاتې شو دا چې قسم په قرآن باندې نو د الله قسمونه په مخلوق باندې قیاس کول یا د مخلوق قسمونه په خالق قیاس کول دا غلط دي.
ذکر دوارو کې فرق دی د انسانانو قسم په یو سیز باندې د هغې معنا دا وي چې دا مقسم بیهي چې دا زور باندې قسم کوم که چېرې زه په دې خپل قسم کې دروغجن یم نو دا دې ما ته نقصان ورسوي مثلا موږ الله په نوم باندې قسم کوو د دې قسم مقصد دا دی چې زه په دې خپل قسم کې چېرته دروغجن یم نو الله دې ما ته نقصان او ټکر راورسوي او د الله رب العزت قسم هغه په دې بنیاد نه دی چې دا څه شي باندې زه قسم کوم نو که زه په دې کې دروغجن یم دا دې ما ته نقصان ورسوي دا معنا د قسم د الله نه ده بلکې قسم د الله په طور د استشهاد باندې په طور د شاهد پیش کولو دی کله وایي ستاسو اعمال په دې ګواه دي کله وایي تین او زیتون په دې ګواه دی کله وایي قرآن په دې باندې ګواه دی نو د الله قسم هغه په دې معنا باندې نه چې دا مقصد به دي ما ته نقصان ورسوي که زه دروغجن یم بلکې د هغې مقصد دا دی چې دا څه زه وایم په دې باندې قرآن ګواه دی په دې باندې تین ګواه دی په دې باندې زیتون ګواه دی نو الله یې پیش کوي په طور د استشهاد باندې یعنې په طور د شاهد باندې چې دا په هغې باندې څه دی ګواه دی ګواه نو د بندګانو قسم په الله باندې قیاس کول دا ناروا دي بنده په باره کې صاحب حکم موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحلفوا بآبائکم اے زما امتا په خپلو مشرانو قسم مه کوئ مه وایئ زما دې په خپل نیکه قسم وي زما دې په خپل پلار قسم وي زما دې په خپل نیا قسم وي زما دې په خپلې مور قسم وي دا مه وایئ او بیا یې وفرمیل من حلف بغیر الله چا چې د الله د ذات و صفات نه په بل څه شي قسم وکړو نو فلیقل لا اله الا الله دی دې فورا بېرته کلمه ووایي د فورا د کلمې ویلو څه معنا ده خو مطلب دا دی چې دا سړی د اسلام نه وتی دی کلمه دې ووایي چې بېرته مسلمان شي همدارنګې ترمذي روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک بالله چا د الله د ذات او صفات نه بل څه باندې قسم وکړ د الله ته شرک وکړ دا دومره خطرناکه خبره ده زمونږ عوام څه چې خواتم د دې پروا نه ساتي څوک وایي زما دې په پیر پنجه باندې قسم وي څوک وایي زما دې په زړي مازدیګر قسم وي څوک وایي زما دې ستا په لمن قسم وي څوک وایي ستا په دوپټه مینه قسم وي څوک وایي ستا په پیکي مینه قسم وي یو څه یې جوړ کړي دي نو حیران به ورته لاړ شي او په زیارتونو کې دومره کوي چې ورته حیران دریان لاړ شي دې وجې نه قسم صرف د الله او د هغه په صفاتو باندې او قرآن کریم باندې قسم کول چې کله ووایي کلام الله تعبیر چې نه وکړي دا د الله صفت دی قدیم دی حادث نه دی مخلوق نه دی بیا قسم صحیح ده او کاسې په دې پاڼو باندې لاس ګري او په دې قسم کې دا ناروا ده وایي به په دې کلام الله چې دا ټکي ورته ونه وایي هسې په لاس ښودو باندې قسم کول غلط دي او د الله د قسم مقصد هغه نه دی چې زه دروغجن یم نو ما ته د نقصان ورسي د هغه مقصد د قسم شاهد جوړول دي په دې باندې ستاسې په غفلت باندې ستاسې په دې بېکارۍ باندې قرآن ګواه دی معنا دا ده والقرآن الحکیم قسم مې دی په قرآن باندې حکمتون والا انک لمن المرسلین یقینا ته خامخا د لېږل شوی علا صراط مستقیم پاغلار نیغا اوس دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې اوس د نبي د لارې نه سړی خلاف کوي د هغه کړي اعمال هغه نه کوي او د هغه پرېښودلي اعمال پرېږدي نه نو ته په صراط مستقیم باندې څنګه شي ته خو به هله په صراط مستقیم کېږي چې نبي څه کړي د هغه وکړي او چې نه دې کړي هغې نه ځان وساتي او چې د هغه نه کول نه ځان نه ساتي نو بېرته صراط مستقیم د هغې مه کوه تنزیل العزیز الرحیم نازل کړی دی الله په تا باندې نازلول تنزیل دلته زور دی ورباندې معلومه دا شو د فعل مقدر دپاره دا مفعول مطلق دی نازل کړی دی په تا باندې نازلول العزیز الرحیم هغه زورور مهربان باچا او مقصد د رسالت مقصد د رالېږلو د پیغمبر
او مقصد را لګل د آسماني کتاب څه لتنذر قوما ما انذر آباؤهم د دې لپاره چې وویرتا قوم چې ندي راول شي مشران دا وي وهم غافلون نو دوی په غفلت کې دي نا خبره دي څنګه تراولې غل چې خبره کې دین او بیان کې لتنذر قوما ما انذر آباؤهم د دې لپاره چې وویرتا قوم چې ندي راول شي مشران دا وي هغه ته نبی نو راغله وهم غافلون نو دیدنا خبره او دید د غفل خواندان لقد حق القول على اكثرهم یقینا ثابت شوی د حجت قول نه مراد حجت او دلیل على اكثرهم فاكثر د دوی باندې فهم لا يؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي بعضی وایي چې قول نه مراد هغه قول د لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين لیکن راجه ترجمه دا ده چې نبی الله راولېږي په خلق باندې حجت قائم شو اوس که څوک مخالفت کوي او مخالفت پیدا نه کوي بلکې هغه دغه لپاره څه نقصان کوي نقصان ان جاننا فی اناتهم یقینا منګه چولې دې په سونو کې اغلالن توقنا فهي للسان نو دا توقنا رسېدلې دي زنوتا دا چې دې شیا ولګي فهم مطمحون نو سرونه د دې پورته کړای شوی دي د دې آیات درې مطلب دي درې یا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه اراده وکړه ابو جهل او داغه مرګرو هغه په دې اراده روان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی او د مانځنه ایثار کله چې دوی په دې اراده روان شو الله رب العزت لاسونه ستونو پورې کوتړل همدا چې لاسونه یې پورې ونقل او دا د نبی معجزه نو یې نه کړی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې گزارو کی نو دا معجزه شولا د مخکې آیات سره رابطه بالکل مضبوطه شولا لقد حق القول على اكثرهم دا یو معجزه ده او دا د رسول پر رسالت باندې خط پورا دلیل دی فکر دا چې خلکو دا رسول منلې ذم ان جاننا فی اناقهم کی مسئلہ د قیامت تا ان جاننا فی اناقهم یقینا من با وګرځو دا ماضی او معنا د مضارع باندې کو ان جاننا فی اناقهم یقینا من با وګرځو د دې په سټونو کې اغلاران توقنا فهذا الاسان ما قبل سیدنی زنوتا فهم مقمحون نصرنا د دې با پورته کړی شي درم معنا دا صرفی بیان د معنی ده د مطابقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا تعبیر ده داغه معنی د ایمان لرلنا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ان جعلنا فی اناقهم یقینا موږ دوری په سټونو کې اغلالن توقنا وهي الى الاسبان نو دا توقنا رسیدلې زنتا په هم مقمحون سرونه د دې په تکړه شوی دي دارنګ دې توجیه په درستنی آیات کې دي وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ابو جهل او داغه مرګر اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وولي نو الله رب العزت د دوی مختم دیوال ته شاتم دیوال ته هغه دیوال کې راګیر کړ دا د معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې فکر دا و چې د دې معجزې په لیدل باندې خلک ایمان راوړل لیکن د دې باوجود هم ایمان راوړي او یا اماره څنګه چې مخکې صورت آیات کې درې توجیه به غدل کم دي یا دا احوال نشا د قیامت کې به الله داخله وستنو کې راګیر کی او دیوالونو کې به راګیر کی او جهنم کې به واچي دوه لستنو کې به راګیر او دریم دام بیان د معنی د ایمان دارلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وجعلنا من بين يديهم او جوړو بعد دوی مختا
سدن دیوال ومن خلفهم او دین رسو سدن دیوال فاغشیناهم پس راگیر بکر منگا دوی لرا فهم لا یبصرون ندوی بحث نوینی وسواء علیہم دابل معنی ذکر کئی وسواء علیہم او برابر دا فضیبانی انذرتهم تتویر دوی لرا ام لم تنذرهم جاون ویر دوی لرا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ذکر دا فضل فعناد ولعلی او زدین و انادین عذاب ایمان تن تیاری گی او گیر شو انما تنذرو من اتبع الذکر یقینا ویر ور کوي ته پیدا ناکا یو نفس یې رده یو هغه یې چې خلک پیدا واخلي یقینا خبره ده دا تنذرو ویر ور کوي ته پیدا ناکا هغه ته اتبع الذکر چې هغه تابع وي د قران او دا نه تابع وي د نصيحت وخشي الرحمن او ویریږي مهربان واچانه بالغیب په حالت تنلیدلو کې فبشره بمغفرة واجر کریم نزیر ورکړه تاسو بخشش باندې الله رضوان او فایده اجر عزتمن او پیدامن کریم عزتمن پیدامن ان نحن نحيي الموتى یقینا منګه ژوند کوو مړو لرا ونكتب ما قدموا واثارهم او لیکو منګه هغه چې دوی مخکې لري دي واثارهم او هغه چې رسول دوی دي د دې آیات دو مطلب دي قدمو هغه اعمال چې په خپل کړی دي قدمو هغه چې په خپل کړی دي او په خپل ژوند دی لګي واثارهم او هغه چې د مرګ نه وروسته پاتې دي هغه د مرګ نه چې وروسته پاتې دي شاګردان پیدا کړی دي هغه شاګردان د مرګ نه وروسته اعمال کوي هغه اثر د طرف جمعه ته جوړ کو د مړ شو جمعه کې خلق مونږ کې درس قرآن ورته داغي اعمال او اثر د طرف کلی جوړ کو او پاره باندې خلق زی راځي داغي پیدا د تا د مرګ وروسته راځي کوئی وکنست او دائی کوئی نا خلق فائدی اخلی داغی فائدی عزتا دا مرنا رسورت تی نو بیا نفسبو مانا لکل او دارنگی جمع کول او یا مانا دادا ما قدمو اغا عمال چی دو نیک کری او ما کیا لگلی دی او آثار نه مراد هغه قدمونه دي چې د کور نه راخستي او د پاره تلو جمعات تا یا هغه قدمونه چې د راخستي او د پاره تلو جهاد تا یا هغه قدمونه چې د راخستي او د پاره درس قرآن لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په داور کې د مدینه منوره مسجد نبوي شاوخوا څخه کورونه خالی شو بنو سلیمان ته یو قبیله وا هغه دا غوښتل چې دا زمکه دوی واخلي او خپل کورونه د لری ځان را نقل کی مسجد نبوي خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو بنو سلیمه را وختل ورته ویل بنو سلیمه دیارکم تكتب آثارکم کوم دا خپل کورونه کې وسې دی تاسو دا قدمونه جمعه تدراتو د بیت اتلو دا څه کیږي لیکل کیږي نو چې قدمونه ډیر واخلي او ډیر به لیکل کیږي او چې لګي لګ به لیکل کیږي نو مراد آثارنا هغه قدمونه چې د نیک کار لپاره اخستي دي کاغه منځي کاغه درس قرآني کاغه جهاد نو بیا من نکتبو دا په معنا ده لیکلو څه چې موږ لیکلي دي ونکتب ما قدمو او لیکلي دي موږ چې د مخکې لګلي وا سارهم او هغه قدمونه د دوی چې هغه د نیک اعمالو لپاره تکل
اخستلیو. وکل شیء احصیناه فی امام مبین، او هر یو څیز راګر کړل موږ هغه لرا په کتاب کار کې کتاب امام مبین. کچرته دای مخکنی معنی شي چې مراد دینه هغه اعمال او دارنګي هغه قدمونه چې دوی جماعتونو ته اخستې دي، نو بیا احصیناه فی امام مبین کې مراد تنا صحیفې دي د ملائکو چې کوم د اعمال په کې لیکل شوي. او کدا بل معنا شي نو بیا د امام مبین ذکر کول رس داغینا دا ذکر د عام بعد الخاص دی. صحیفو کې هغه کې لیکل دي او دغه شیان په لوح محفوظ کې هم دي. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کا دویتا عبرتناک واقعا اصحاب القرية دا اوسیدن کو د کلی د دې کلی متعلق مشهور قول دار چې د دې نوم انطاکیه. اذ جاء المرسلون، کله چې راغله کلی تعالی گل شوی. اذا ارسلنا الیهم اثنین، هغه وخت موږ راولېږل د دو کسان. فکذبوهما، نو دوی تکذیب وکړ هغه دواړو. فعززنا بثالث، نو کلک لمونږ هغه په درېیم سره. فقالوا اویل دی انا الیکم مرسلون، یقینا موږ تاسو ته لېږل شوي. قالوا اویل کلیوالو ما انتم الا بشر مثلنا، نه تاسو مگر بندگان زموږ په شان. وما انزل الرحمن من شیء، او نه درا لېږله مهربان باچا هیڅ حکم او هیڅ پیغمبر. من شیء هیڅ شی سم سلب کلی وکړه، نه نبی را لېږلی دی او نه کتاب را لېږلی دی نه کوم مسله را لېږلی ده. ان انتم الا تکذبون، نه تاسو مگر دروغ ویونکي. قالوا اویل دی ربنا یعلم، دې کې معنا د قسم پرته ده او هغه به مؤکد کړی په هغه مرسلون په لام سره. قالوا اویل دی ربنا یعلم، زمونږ رب پوهېږي. انا الیکم لمرسلون، یقینا موږ یې خامخا تاسو سره لېږل شوي. وما علینا الا البلاغ المبین، او نشته زمونږ په ژبه باندې مګر رسول ښکاره. قالوا اویل دی انا تطیرنا بکم، من استرحال شو تاسو د وجنا. انا منګه تطیرنا استرحال شو بكم د وجه تاسو نه چې تاسو رالی په موږ باندې سپیرواله راغی. لئن لم تنتهوا، کچر تاسو منع نه شوئ، لنرجمنکم، خامخا موږ مکانو لتاسو لرا. وليمسنکم منا عذاب علیم، او خامخا وبرسیږي تاسو ته زموږ د خوا نه عذاب درناک. قالوا طائركم معكم، ویل پیغمبرانو سپیرواله تاسو د وجه نه دی، تاسو بد اعمال کوئ د هغې د وجه نه دی. ان ذکرتم، آیا چې تاسو ته نصیحت درکېږي تاسو انکار کوئ؟ کلم چې تاسو ته نصیحت درکول کېږي تاسو انکار کوئ. او یا معنا ده ان ذکرتم، آیا که پند درکولی شي تاسو ته بیا هم تاسو سپیروالي نسبت موږ ته کوئ. بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم یاستئ د حد نه اورېدونکي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا سیرت فی الاسلام، اسلام کې داسې عقیده ساتل چې یاره دا تکلیف چې راورسېدو دا د پلان کې راغلی کور ته مېلمه راشي کور کې به تکلیف پیدا شي هغه پکې اور ولګي بس چې هغه ته نسبت کوي وایي دا خو د پلان کې راغلی اور ولګي. لا سیرت فی الاسلام، اسلام کې دا شیان نشته، دا عقیده باید سره د زړه نه وباسي. هلته چې څه تکلیف پیدا کېږي دا د خلکو د اعمالو د وجې نه پیدا کېږي. ګاډي که څوک ولېږي هغه وجنګېږي نه دا خو چې پلان کې ناست و بیا د هغې نسبت هغې ته کوي. دا هغه عقیده ده چې د قرآن و سنت مسلاتو خلاف. دویمه خبره ده چې دا درې کسان دا واقعي پیغمبرانو د الله د خوا نه راستول شوي که نه دا د عیسی علیه السلام د خوا نه راستول شوي. بعضې مفسرینو ویلي دي چې دا د عیسی علیه السلام د خوا نه قاصدانو
دې کلي ته اول 2 کسان راولېږل چې د هغې ونه منله، درېیم یې ورپسې راولېږل. لیکن دا خبره د قرآن د سیاق و سیاق نه بالکل خلاف ده. ځکه اول دا اذ جاءها المرسلون په اخر کې وایي اذ ارسلنا الیهم، نسبت الله ځان ته کړی دی، موږ ولېږل، او نسبت حقیقتا الله ته دا هغه وخت کېږي چې دا د الله رسولان شي، نه چې د عیسی علیه السلام استازي شي. ایوه ده. دویم د دې خلکو په مقابل کې چې قوم کومه خبره کړله چې ما انتم الا بشر مثلنا، دا خبره چې قاصدانو ته نه کړې، دا خبره عام طور سره انبیاو ته شوې ده. هر نبي چې دنیا ته راغلی دی د هغه مخالفینو هغه په دې باندې تورن کړی دی چې ته پیغمبر ته که نه یې چې ته بشر یې. استازو په رابطه باندې تر اوسه چا دا نه دي ویلي، ځکه استازي خو یې بشر او استاذ ولیم دا بشر کوي، او دا استاذ ولیم د بشریت په منځ کې منافات هغې نه ګاڼه، هغوی چې منافات ګاڼه نو په مابین د بشریت او د پیغمبرۍ کې ګاڼه. درېیمه خبره دا ده چې د دې خلکو په دې علاقه باندې چې کله خبره ونه منله الله عذاب راولېږي، او دا کلی بالکل تباه ختم یې، او د دې کلي نوم و انطاکیه. حالم کې انطاکیه که دغه معنا واخلو چې دا د عیسی علیه السلام رالېږل شوي کسان وو، نو دا په ثبوت رسېدلې ده چې په عیسی علیه السلام باندې ډومبنی چې اسلام راوړی 4 کلو راوړی و، چې هغوی سم د زړه نه منلي. یو قدس و، یو انطاکیه وه، یو اسکندریه وه، یو رومیه وه. دا 4 ښارونه و چې دې خلکو په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان راوړی، چې پوره ایمان راوړی بیا هلاکول ولې؟ معلومه ده شوله چې دا استازي د عیسی علیه السلام نه و، دا د الله د خوا نه رالېږل شوي پیغمبرانو. دې خلک مخالفت وکړه بیا نو الله به یې هلاک کړه. قالو ویلې دی انا تطیرنا بکم، من اختر حال شو ستاسو د وجنا، لئن لم تنتهوا که تاسو منع شئ لنرجمنکم، نو خامخا مفکانو تاسو لرا، وليمسنکم منا عذاب علیم، او خامخا اوبرسی تاسو ته زموږ د خوا نه عذاب درناک. قالو ویلې دی طائرکم معکم، سپروالی ستاسو د وجنه دی. آسې نور خلکو ته نسبت مه کوئ، ستاسې خپل اعمال د دې سبب او ذریعه ګرځېدلي دي. ان ذکرتم، ایا که پند درکولی شي تاسو ته نو تاسو انکار کوئ. دویم ایا که پند درکولی شي بیا هم تاسو سپروالي ګمان موږ ته کوئ. بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم یاستئ د حد نه تېرېدونکي. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، دا سړي نوم حبیب النجار، او بعضې وایي دا نجاري کوله، لیکن اکثر اقوال داسې دي چې دا شپونو ګړې چلې ساتلې. راغی د اطرافو د ښار نه یو سړی رجل، ګورئ چې چېرته د نارینتوب کار شوی هلته نه تعبیر تمثیل کوي رجل باندې. دا کار د نارینتوب دی، دې مسلې ته ودرېدل دا د نارینتوب کار دی. دا مسله بغیر د نارینتوب نه نه کېږي. دا به ځان نه لیونی جوړ کړي، د چا پروا به نه ساتي، د چا دا مدنو خیال به نه ساتي، نو الله دا مسله کوي. او که نه د پردو ژبو ته د خیالي او بیا د ستا فکر چې زه به توحید مسله داسې بې لحاظه بیان کړم چړیم بیا نه شي بیانولی، بیا دغه آمدني د سړي خرابېږي. نو دا د سړیتوب کار دی. په کار دا ده چې هر سړی توحید بیانولو ته بړې ووایي، بړې سړی به ترې جوړ شي. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، راغی د اطرافو د ښار نه یو سړی چې منډې والې، چې څنګه راورسېده سمدستي قوم ته مخاطب شو. قال یا قوم، وی ویل ای زما قومه
اتبعوا المرسلین تابعداري وکړئ د پیغمبرانو دا چې کوم پیغمبران سره لګل شوي دي تابعداري وکړئ خبره ولا ومنئ اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابع شي دا چا چې نه غواړي تاسو نه مزدوري تاسو نه معاوضه نه غواړي چې مال تنخواه وتړي زبر تدین بیانوم مال تنخواه وتړي زبر قرآن ویما دا هیڅ پروا نه ساتي همدغه شی ومنئ وهم مهتدون او دوی د سملار مندون کې وما لي لا اعبد الذي او سری مالا چې زب منګینه کوم دا غزاد فطرنی چې پیدا کړم و الیه ترجعون او دی الله تعالی واپس کولای شي اتخذ من دونه الها ایا ونه سمد دی الله نا الها نور ذمہ داران الله پرېدم او د بلچا درک کینم او دا ورته د سترګې ورته ناشته مې څوک بتر اوړي او څوک بتر کوي او څوک بتر کوي الله دربار پرېدم د مخلوق په دربار کې کینم اتخذ من دونه الها ایا ونه سمد سوا د الله نور ذمہ داران ای یریدن الرحمن کچری وغواړي ما ته مهربان باچا بذر تکلیف سوال لا تغنی عنی شفاعتم شیئا نشی لري کولای زمانہ د سپارښت شم هیڅ شعر نشی لري کولای شي اځین ځان په عذاب کړل ځان په مصیبت باندې اخته کړل کخر دا کار کوي نه په حقه باغې به چکر تړل شوی دې قبرونو ته چکر د پاره دي دې زیارتونو ته چکر د پاره دي نو ته یو څه تیار شوی الله بندا نږدې په کور کې دوه رکعات مونږ وکړو الله ته وایي زما ربا زما دا مشکل دې دار نه لري کا حال سمون دی یو خو دا سفر ناروا تلل ناروا دیم هغه د مخاطب کول او بیا هغه د الله ته ګرځول دا ټول سراسر د بدعات او رسومات نه ډکه خبرې دي ځان د مصیبت کړکړه دي کوم دې خپل کور کې دنه دوه رکعات مونږ کا یو سپاره تلاوت کا یو سورۃ تلاوت کا بیا ورته الله صاحب دیما او زه محتاج کمزور زما په وسه نه رسیږي رب دا کار لاله وکا چې تیز ناغنه نه غواړي په بندگانو کې ګرځي بنده ځان لا ضعیف کمزور دی کاله بسو کې الله بندا اتخذو تد صاحب یاسین نم بیکار شولې صاحب یاسین ګورل سکندون ایمان دې سکندون دومره مضبوط ته چې سره او حیرانېږي تمام قوم ته مخاطب دې تمام قوم دشمنی په غاړه اخلي من او تاسو په الله دې موږ معاف کړي خطا کاټور وای صرف دام نشو ویل چالکا دا سره د امامت قابل نه دومره مخرن نشي استله ځانم ته نشي اشاره وله دا دوی کمزوري کنه هغه ټول قوم ته ولاله ورته وای کزه د الله نه بغیر بل څوک ذمہ دار ونه سما نو دوی ما ته هیڅ فائدہ نشي رسولې لا تغني عني شفاعتهم نشیر کوله زمانہ سپارښت دوی شیان شي ولا ينقذون او نه اخلاص ولې شي انی ذل فی ضلال مبین یقینا زبا په دا وخت خامخا په گمراه ښکار کې ما انی آمنت بربکم فاسمعون سره نه نور سدي سات بچاو کو تولال له اعلان وکي انی آمنت بربکم یقینا چې ما ایمان اورل پر تاسو باندې فاسمعون ټول واوري ټول خبر ته اعلان درته کوم اعلان قیل ادخل الجنه هو له شروح دا غتان نو د جنت تا خلق پر اجمع شو قاسم لاو او فخیته تو وګرځیدل او کلمی تنبار وته بعد وای نه مړی کې او تسوره او کسوره او پړې کې واچو او کوڅو کې راخ کړو او به چوک تورسته او په چوک کې رنگ کړ د پاسه پیارا کې خدلا او د خپل پرې دوک بعد وای چې نه دا چې آزاد او تکلیف او تورسته چې علالک سره تن جدا ک تنه ولا کوئی ګران نکلا لیکن د الله هغه شان ته وګوره کنه
چې د الله لپاره قرباني ورکړه خپل سره ورکړه نو الله ته وکړه قیل ادخل الجنه ویلې شو د روح ته چې سیده د جنت ته او بیا هغه حالت الله رب العزت داغه دنیا والا او سره وحی په ذریعہ راولېږل لکه څنګه چې د احد شهدا او مبارکي هغه چې کله جنت دا غیر روحونه لاړو نو ویل چې را زمونږ دا خپل خپلوان به څنګه خبر شي زمونږ د حالاتونه چې موږ سره الله دا احسان وکړایو نو الله رب العزت ستاسو حالت به زه ولېږم ماذا سورت آل عمران کی و بقرہ کی د شهدا و حالات الله راوستو حدیث کی راضی د شهید روح هغه د شنو مرغانو په ججلو کې ورنوزي تصرف فی الجنه جنت کې سریږي داغه د میوونه داغه د ولونه میوونه خوراک کوي د ولونه اسکات کوي شهید دغه مقام دی ورسن قربانی چې د الله د پاره ورکی دغه مقام ته ورسیږي قیل ادخل الجنه ویل شو روح داغه ته سیده د جنت ته قال یا لیت قومي اوس ان کار مان کوي او د دین سبا پته لګي چې د دې سری کې دومره اخلاص وو چې داخله ایمان راوړي ځکه آلته مرمان کوي جنت کې قال ولد یا لیت قومي هاي افسوس زما په قوم یعلمون کاش کې زما قوم یعلمون پوهدل بما غفر لي ربي فاغه خبره چې بخنه او کړه باندې زما رب چې هغه خبره ټول توحید وا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون دیول ارمان زما قوم پوهدل فاغه خبره چې بخنه او کړه باندې زما پروردگار وجعلني من المكرمين او وی ګرځولم د کرامت والاونه ګور کرامت څه مکرم صيغه اسم مفعول ده او مصدر اکرام او کرامت ده جنت کا نوتل دي وسویلا کرامت ویلا نو ګوري معجزه او کرامت داغه معنا ده دیو مدعی د نبوت په لاس باندې چې ژوندې وي خارق العادت کار شي داغه نوم د معجزه او یو خارق العادت کار چې یو نیک بندانه چې مدعی د نبوت نه ژوندې هغه نصادر شي داغه نوم د کرامت خدا دا وی په اختیار کې نه کله چې الله رب العزت وغواړي نو دا نیک بندا یا د نبی په لاس باندې کار کوي کار کوي ظاهري کوي او کرامت کی تعریف کې وګوري اظهار د یو امر خلاف العادت د الله ته د ژوندینا د کرامت په تعریف کې ژوندې ټکی پروت دی مړنا کرامت نکېږي ادمړو څه چې رستخار کېږي هغه ته وي آثار د کرامت یو کرامت دی یو آثار د کرامت دی دواړه فرق لري د مغنا رست هغه ته کرامت نه وي هغه ته آثار د کرامت وي دا وس آثار د کرامت چې کله دې مړ شو اکر الله تبارک چې کله دې مړ شو جنت کې نه شو دا دي آثار د کرامت وجعلني من المكرمين وی ګرځا علماء د عزت مندونه د هغه خلکو چې الله ورته عزت ورکړي نو کرامت دې ته نه وای چې څه به وجل نشي ان د مبارک قرآن خپل وای چې دا د کرامت والا ونه قرآن ورته ویل کوي نه ولا لیکن د چا د مرګ د گزار نظام خلاص د پاسه په خېټه او ته ګرځېدل کلمې بار راوتلې نه چا پیښلې شولې او نه چا لاس وی په دې نه کوي کرامت غلط تشریح کی عوام بیا باغی باندې بلاره سره مخامخ هغه دا اړه کې د شداد د ولی په اختیار کې او کار دی چې څه کړي وو خپل بچای د اخلاصي الکه دا د ولی په اختیار کې نشتا معجزه د نبی په اختیار کې نشتا کرامت د ولی په اختیار کې نشتا او قران زې په دې باندې
اوس رښتیا ووایي مریم بیبي ته چې څه راتلل دا د هغې په اختیار کې انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب خبره دا ده نو دا فرق یې څوک نه کوي بس یو خالق العدل کار وګوري بیا به هغې کې د هغه په اختیار کې به ورکړي نوم به ورته کړي د کرامت و د الله بنده د کرامت په تعریفي ژوندی ټکې شته ظاهرول د یو کار خلاف عادت د الله څخه د ژوندي نه دې ته وایي کرامت او حکمل دی نو هغې ته وایي اثار د کرامت کرامت ورته نه وایي وما انزلنا على قومه او نو را لګل منګه په قوم د باندې من بعده روس سرجنا من جند سلحکر من السماء زبرنا وما كنا منزلين او نه منګه را لګون کې لحکر وما كنا منزلين من لحکر نه لالي اس کا ظاهرا ترجمه خو خلاصه شلته لیکن اخوا سوچ ته وکي قرآن فرمایي چې دغه کړي د هلاکت نه بعد زه دنیا ته بیا لښکر نه رالېږم دا خو دې پخوا سره شوې دا واقعه بدر کې لښکر راغلی وي که نه وي او دارنګې حنین کې راغلی وي که نه وي جنګ احزاب کې راغله که نه پرون تاسو سبق کې ویله الله وایي ما لښکر راولېږي لم تروها چې تاسو هغه نه لیدل نو دلته وایي ما كنا منزلین او په صورت احزاب کې وایي ما راولېږلي ال عمران کې ویل ما راولېږلي هم په بدر کې راولېږلي هم په حنین کې راولېږلي هم چې دی نه و په احزاب کې مې راولېږل دلته وایي ما كنا منزلین خبره دا ده رالېږل د ملایکو د پاره د اهلاک د یو قوم دوه قسمه دي یو رالېږل د ملایکو دي د پاره د اهلاک د یو قوم د ویښ نه چې هر څه ورته ختم شي او یو اهلاک د بعضو دی چې بلکل بېخکندي ونه کړي دغه اول قسم قرآن فرمایي وما كنا منزلین نه یو موږ رالېږونکي د لښکرو د پاره د هلاکولو د چا دا قوم بالکلیه او په احزاب کې راغلي دي یا فرض که حنین کې راغلي دي یا په بدر کې راغلي وي په هغې سره اهلاک د خلکو بالکلیه نه دی شوی په جنګ کې الله د نصرت سفر رالېږلي دي لیکن دلته چې کوم قرآن وایي نو داسې شکل کې نه رالېږي چې بلکل د هغې بېخکندي وکړي او د دې واقع نه وروسته بیا څوک نشي پیش کولی چې الله فرشتې رالېږلي او د یو قوم بیخي استحصال یې کړی بنیاد یې ورته ویستی ان كانت الا صيحة واحدة نو دا هلاکت دې کلیوالو مگر چغه ویوا فاذا هم خامدون نو دا وخت دې مړه ورتېدلې پراتو خامدون نسکوت څنګهلون پراتو یا حسرتن علی العباد هاي افسوس په بندگان حسرت اختمان کیسا الله رب العزت اختمان کیږي بیا خدا معنا چې الله نعوذ بالله په خپل کا اختمان تو یا حسرتن علی العباد او دا خدای الله د شان څخه نه جوړي د دې تقریبا درې جواب دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنا کوي د حسرت په ویل سره یا حسرتن علی العباد هاي تبعیدا پدسی بندگانو تبعیدا پدسی بندگانو ویل دې هلاکت ته پدسی بندگانو دا معنا کوي عبد الله بن عباس رضی الله عنه دیم یا حسرتن علی العباد دا د الله خبره نه ده دا اخبار دی د خبره د خلقونه په دغه وخت کې کله چې تباہی راشي عذاب راشي بیا هغه خلک کوي هاي افسوس هاي افسوس هاي افسوس نو دا اخبار دی د حسرت بندگانو نه په وخت راتلو د چا کې د عذاب کې لکه څوک د چا کیسه کوي ویره دا کار څه وشي به یې چغې والي نو دا د هغې اخبار دی درېمه توجیه هغه دا کوي چې دا عبادو نه مراد
همدغه انبیاء علیهم السلام چې دوی ته رالېږل شوي او دا قول د کافرانو چې د هغې په مقابل کې ویله یا حسرة علی العباد ای افسوس دی په دې بدلغانۍ باندې څه کوي دا څه وایي یا د هغوی قول دی یا هم د دې خلکو قول دی په وخت راتلو د عذاب کې او یا د حسرت معنا د هلاکت او تباهي ما یاتیهم من رسول نبراتو دوی ته کوم پیغمبر الا کان به یستهزئون مگر و دی پاگا پوری خندا کون کی علم یرو کما لکنا قبلهم آیا نگولی دوی سوم دا حلاک کردی منگا مخشد وینا من القرون قومنا دا آهن دا زمانونا دا پیڑیونا انہم الیہم لا یرجعون چی بیشک آغا دوی بیتا واپس نرازی انہم دا غمری الیہم دی خلقو تلا یرجعون واپس کیگی بیتا واپس تا نرازی اوس دې کې دا د روح د واپس کېدو یو ټکی خو ما ته وښیه که دا څنګه واپس کېږي د شهیدانو روحونه جنت ته تللي دي هغه بیا د اسقا دنیا کې څه کوي د بیمانه خلکو روحونه هغه سجین ته تللي دي هلته تړلي دي څنګه راځي د نورو نیکانو بندګانو علین ته تللي دي علین هغه څنګه راځي دا د دوی عقیده ده چې د دوی روحونه راځي او دروازو کې ولاړې تورې ما ته څوک ګوړۍ وباسي که نه وباسي خیرات هم چې وباسي که نه وباسي و د کوم شي غم وکړو قسم درته کومه چې سړی حیران دریان دی چې یاره به څه چل وکړو یو بیماري نه ده دا بدن کې په سوونو بیمارۍ نه ورنوتې دي په سوونو د کوم شي علاج وکړو هر طرف ته چې ګوري عقیده څخه هر طرف ته چې ګوري من اعتقد ان ارواح المشایخ حاضره وتعلم زمن فقه لکی فقه بچا خبر نکوما من اعتقد ان ارواح المشایخ حاضره وتعلم یکفر دچا چې دا عقیده چې د نیکانو بندگانو روحونه راځي او هغه پوهېږي و دا سړی کافر دی دا زمون فقه وایي زه د بل چا فقه خبره نه کومه زه د خپل مذهب دنه خبره ته کومه زمون فتوا ولیکلي دي چې دا د چا عقیده چې ان ارواح المشایخ حاضره وتعلم یکفر څومره خلک پرې عقیده باندې هغه جماعتونه کې لغړې وایي سرونه د دیوالونو څخه په جنګ سره پرچون باندې را خلاصوي او دغه عقیده ده اوس د دې غم به څوک کوي یو ورځ یو ملا ورته وایي کله چې وروره دا عقیده مه ساته زمونږ د فقې فیصله دغه ده هغې وایي من اعتقد ان ارواح مشایخ حاضره وتعلم یکفر یو ورځ ورته وایي که نه زه خو لیونی یم دا چې په خود دي یو ورځ ورته وایي که نه خلک څومره په دې عقیده باندې دي لولي خلک پوهان انجنیران پروفیسران پر عقیده باندې ښځو کې خدا عقیده بیخي ده چې ده چې سوا د هغې چا نه چې چا په صحیح معنو باندې قرآن ویلی هغه پرې پوهېږي د نورو خو بېړۍ غرقه ده الله فرمایي دی نه ګوري څومره هلاک کړي موږ مخکې د دوی نه من القرون د پېړیو نه د قومونو نه انهم الیهم لا یرجعون چې هغه دوی ته بېرته واپس نه راځي بدن په خارو کې ګیر دی او روح یا په جنت کې ده یا په علین کې ده یا په سجین کې ده سنتر جنت راوځه که نه دا عجیبه غونته کې قصه ده وان کل لما جمیع لدینا محضرون او نشته هیڅ یو مگر ټول به زمون مخې ته حاضر کړی شي نشته هیڅ یو مگر ټول به زمون مخې ته حاضر کړی شي دې نه وروستو تر 1 نمبر آیات ته پورې دا دویم باب دی او په دې کې اول زجر دی بیا لس عقلي دلیلونه او بیا 3 قسمه زجرونه بیا تخویف اخروي اول د دې نه شروع کړي وآیة لهم الارض المیتة او نخا د دوی لپاره د الله په قدرت باندې مکه د مړه معنا وچه احییناها موږ ژوندی کړو هغې لره تازه کړو
واخرجنا منها حبا او راوباسو داغین دانی فمنه یاکلون نو پس دوی داغین خوراک کئی وجعلنا فيها جنات او پیدا کړی موږ په دې ځمکه کې باغونه من نخیل کجورنا وعناب او د انګورنا وفجرنا روان کړی موږ فيها په دې ځمکه کې من العيون چینونا ليأكلوا من ثمره تدید پارک دا خلق دا غیر میوونه اخری الله دا کارونه ټول په خپل کې تاسو ته وګورئ یو ټکی اندسه بل چاته منسوب نکړو وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا دا ټول ځان ته منسوبي نو په دې سره کویږي چې بل متصرف نشته کنه په عالم کې تصرف یوازې الله کوي بل متصرف دا نشته ليأكلوا من ثمره نزيد فارق دې داګه د میونه ټکی وخوري وما عملت ايديهم يا ما موصوله ده يا ما نافيه ده اول د ما نافيه معنا کومه چراسانه ده وما عملت ايديهم او ندی کړي دی باغون لا او دی میولا او دی دانولا ايديهم د دې لاسونو الله فرمایي میوي ما کړی تاسو لاسونو ندی کړی دانی ما کړی تاسو لاسونو ندی کړی باران ما ولولې دې تاسو نه دی ولولې اسمکه نه بوټي مارا استلی تا ندی فما عملت ايديهم افلا يشكرون ايدي دون شکر نو باسي دې ترجمه کې ما موصوله ده ليأكلوا من ثمره دې د پارا چې وخره میو دا غنا وما او د اغنا وخري عملت ايديهم چې کړي دې لاسونو مثال پتا ډوړې وخري استاد وړي داني الله او کله وړه چاکلې چاوړ پیږي تاج ژوند له داني یوړې جوړ دکلو ماشين له داني یوړې وړ دکلو به چې دراړو چا واغل ساپور والا واغل به تناره پوری چاکړو ساپور والا و تناره نه بیچاره وېستلو ساپور والا وسی خوري امدار ليأكلوا من ثمره داغه میوه اخري وما عمل فيديهم میوه چې خورل میوه چا کړو الله امدار میوه تا ماشين ته ورواچول جوس تی وېستل چې دی وېستل جوس او دا جوس څنګه وتل دا تاسو لاسونو وېستل تاسو ماشين وېستل نو الله فرمایي پیدا ما کړو میوه مخرا او ځان له جوس جوړاو کې رمضان ولې خي نو ما عملت یا ما موصوله ده یا ما نافیه ده الله فرمایي ليأكلوا من ثمره چې دا غیر میوینه مخري او دا هغه چې تاسو لاسونه وکي چې هغه دي دغه شیزونه دي دا نه الله وکړي تا وړکلې کوروالا دي واګل هغه تناره پوری کړو او تناسي ما خام نه وکي شوړې دی وایي يأكلوا من ثمره افلا يشكرون دون شکر نو واسي کدا دانی رضا الله نه کړه ما خام چې تناسي اخوا دې خبرې کتلې سبحان الذي خلق الازواج وسچاپا کی بیان الفکار خپل بیان ولې کړه الله بیان الفکار دي دې مخلوق پاکي بیانې سبحان الذي پاک دا غذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړی جوړې ټولې ازواج دو معنی دي یا معنا دا په هر چیز کې خزا او نفسا دا د نباتات والا دا غوي معلومات دي هغه په دې ونو کې په دې بوټو کې په دې ټول کې نه خدا شته دي نو ازواج معنا جوړي انسانانو کې حیواناتو کې وته ګوري نه خدا پکې دغه معنا د دې دا خلق الازواج كلها الله پیدا کړی ازواج د ازدواج نه ازدواج او اختلاف تا نو الله ټول پیدا کړی دي او رنگونه ټول مختلف دي دا څنګه په دې دل تناس دي
هر یو رنګ د بل نه سره جدا، ونه لور شي د هر یو رنګ د بل نه جدا دی، کانه لور شي د هر یو رنګ د بل نه جدا دی. ټول څیزونه چې څومره تاسو ګورئ هغه ټول یو بل رنګ سره مختلف دي. نو بیا ازواج په معنا ده مختلف باندې پیدا کړي دي، مختلف په رنګونو کې ټول. مما تنبت الارض د اغنا چې راځرغونه ځمکه، ومن انفسهم او د دې ځانونه، ومما لا يعلمون او دا نه چې دین پیژني. معنا دا د ځمکه او اسمان چې وچه او لمده کې دومره مخلوق دی چې تاسو یې نه پیژنئ. او دا تاسو ګورئ نوې نوې کشفیات کېږي، نوې اصلا مخکې چاته معلوم نه و، اوس دا نوې نوې معلومات کېږي. داسې قسم حیوانات راوتل چې اوس ایجاد لري الله شي. شر نه زموږ په تصور کې نه و. الله وایي کنه ومما لا يعلمون، هغه چې دوی نه پېژني چاله نوم نه ول. وآیة لهم الليل او بل نخا د الله په قدرت باندې دوی لپاره شپه ده. نسلخ منه النهار راکا ګمږ د هغې نه ورځ، فاذا هم مظلمون نو دا وخت دی په تیارو کې شي. انسلاخ وایي د څاروي نه پوستکی ویستل ګډ دی، چیلې د لاندې که پوستکی چې راویست هغې ته وایي انسلاخ. نو الله فرمایي دا ورځ راخ کړم ټوله تیاره شي. اوس الله دې قدرت ته وویل دا ورځ چېرته ځي؟ چېرته ځي معلوم دی؟ کوم ځای کې ځای کوي چې دا ورته حیرانېږي. سهار راپاڅېږي شپه هغسې کوم طرف ته بوځي، درک کېده لګي چې سړی څنګه پیدا کړي. الله فرمایي دا زه کومه نسلخ منه النهار را وباسو د هغې نه ورځ، فاذا هم مظلمون دغه وخت دی بیا تیارو کې وي. والشمس تجري لمستقر لها نور روان دی هغه وخت مقرر د هغې ته. د دې لمستقر لها نه مراد یا هغه ځای دی لاندې د عرش نه، چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نور ګرځي چې کله پرېوځي د عرش لاندې الله ته په سجده باندې شي او اجازت غواړي چې همدې زوړ دغه طرف راوخېږم که نه په نوي طرف راوخېږم. نو ورته ویلی کېږي چې دا په دې زوړ کله چې قیامت قایمېږي د هغې نه وړاندې به بیا الله ورته وایي اوس دلته راوخېږه. دا به بیا قیامت ته نږدې علامه وي. یا د مستقر نه مراد هغه وخت قراري مراد نه ورځ د قیامت. خو په لومبنۍ ترجمه باندې یو مشکل دی، هغه دا چې حدیث کې دا راځي چې عرش باندې الله ته په سجده باندې شي او د اجازت په انتظار باندې، او سجده کې خو بیا حرکات نه کېږي. او د نورو آیتونو صفات دا معلومېږي لکه ورپسې آیات دی کل فی فلک یسبحون، هر یو په خپل مدار کې ټکه وي. د هغې نه معلومېږي چې دپاره ودرېدل نشته دی. خو یاد وساتئ دا سجده دا د حرکت سره منافي نه ده. د دې سجدې معنا هغه تابع کېدل دي د نور د چا د الله د حکم، او معنا د اجازت چې دا اجازت غواړي معنا دا ده دی په هر سکند کې د الله نه اجازت غواړي، په هر حرکت کې د الله نه څه غواړي اجازت سره. نو دغه سجده منافي د حرکت سره نه ده، دا د حرکت سره کېږي. ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د زړور پوهه باچا. والقمر قدرناه منازل، او سپوږمۍ مقرر کړل موږ د هغې لپاره منزلونه او پړاوونه. 28 منزله دي او په دې کې سپوږمۍ هره ورځ چې راخېږي د بله ورځې د راختو ځای نه جدا چې راخېږي، همدغسې پرېوتل په دې 28 منزلونو کې ګرځي راګرځي. حتی عاد کالعرجون القدیم، تر دې چې واپس وګرځي په شان د څانګې د کجورې زړې وړۍ غټه شي، بیا د غټوالي نه وروسته د په وړوکوالي شروع شي، اخر وخت کې داسې شي لکه زړه څانګه د چا د کجورې داسې راپورته شي. للشمس ينبغي لها، نه د انوار مناسب دله ان تدرک القمر چې د انوار را لاندې کړي، سپوږمۍ را لاندې کړي. للشمس نه د انوار ينبغي مناسب لها د انوار دپاره ان تدرک القمر چې لا لاندې کړي سپوږمۍ، ځکه د سپوږمۍ حرکات د انوار د حرکت نه ډېر سریع دی، ډېر تېز دی. نو
نور نشي کولای چې سپوږمۍ را لاندې کړي او شپه ورځ په یو ځای راجمع کړي، دا نشي راجمع کېدلی. بل ولا الليل سابق النهار، نه شپه وړاندې کېدونکې ده په ورځ باندې حتی چې دا د هغې نه وړاندې شي د ورځ سره جمع شي، نه جمع کېږي ورسره. نظام داسې روان دی چې شپه ورځ جمع کېږي نه. وکل فی فلک یسبحون، او هر یو په خپل مدار کې لامبو وهي. ما تاسو مخکې ویلي یسبحون وایي یسیرون نه وایي، ځکه سکون د سیر سره منافي نه دی. سړی ځنه کراچۍ ته روان دی، په دې لارو کې 200 کراتې دی دماغ دي، خو خلکو ماغه ته روان وایي، وایي که نه وایي په کراچۍ ته روان دی. هغه په نوخان کې شپی، هغه په ډنډۍ کې شپی، لاهور کې شپی، په ارام باندې خلک څه وایي کراچۍ ته روان دی. نو د سیر سره دما کېناستل دا منافات نه لري، او د لامبو سره منافات لري. ځکه لامبوزن کې لاسونه بند کړه او خپې بندې کړې، بیا به د اوبو په سر یې که لاندې وي باندې. معنا دا ده د انوار او د سپوږمۍ حرکت چېرته ودرېږي نه، بلکل نه ودرېږي، همداسې مسلسل روان دی، نشي مسلسل روان دی. نه جمع کېږي که نه، خو هغه ځای کې چې کوم ځای کې شپه ده هلته ورځ نشته، چې کوم ځای کې ورځ هلته شپه نشته که نه. وآیة لهم انا حملنا ذریتهم، بل دلیل د دوی دپاره د الله په قدرت باندې هغه دا ده چې ما اوچت کړی دي نسل د دوی، ذریه نم بچي و نسل د دوی، په دې کې مشران کشران ټول ډاله، نوح علیه السلام دغه بچي کې ټول ډاله. فی الفلک المشحون، په هغه کښتۍ ډکه کړی شوې کې چې مراد نه هغه کښتۍ د نوح علیه السلام وه. په لومړۍ ترجمه باندې فلک المشحون د چا نه عبارت شو؟ د کښتۍ د نوح علیه السلام. وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون، او پیدا کړي موږ دې لپاره د مثل د هغې نه په شان د هغې باندې هغه چې دې پې سپرېږي، لکه دا نور لانچونه شو، دا نورې کښتۍ شولې، هغه یوه کښتۍ وه، خو د هغې مثل الله ډېرې کښتۍ پیدا کړي دي، ډېر لانچونه دي، خلک پکې څه ځي راځي. دا چې د فلک المشحون نه څه واخلو؟ کښتۍ د نوح علیه السلام، بیا معنا دا ده دی مې اوچت کړي وو، په هغه کښتۍ ډکه کړی شوې کې مراد چې نه کښتۍ د نوح علیه السلام. او بیا الله فرمایي وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون، ما ولا د هغې د مثل نه نور پیدا کړي چې دې پې سپرېږي، چې مراد چې نه دا نور لانچونه دي، دا نور کښتۍ دي. دویمه ترجمه کې فلک المشحون د هرې کښتۍ د تعبیر دی. وخلقنا لهم، او پیدا کړي موږ من مثله د مثل د کښتیو نه. فلک المشحون من د هغه کښتۍ د نوح علیه السلام تعبیر ونه ګرځاوه، هغه تعبیر دی د چا نه؟ د عامو کښتیو نه. که دا د نوح علیه السلام وي او که دا اوس په دې سمندرونو کې چلېږي لانچونه، سومالي ته ورشئ دومره بې حسابه دي چې ورته حیران شي، ټول پرې کبانو ښکار کوي، او دریاب کې نبات کې او دې ته راوځي، دا لویې کبانې رانیولي او پر هغې باندې هغې تجارت روان دی، ټول دنیا ته د هغې نه کبان خوري، دا ټول پکې راغله په فلک المشحون کې. اوس ورته ګورئ وخلقنا لهم من مثل ما یرکبون، او پیدا کړی دوی لپاره موږ د مثل دغه کښتو نه نور هغه څیزونه چې دوی پې سورېږي، لکه ګاډی شو، سایکل شو، موټر سایکل شو، جاز شو، اس شو، اوښ شو، خر شو، قچر شوله، دې ټول باندې خلک سورلي نه کوي. نو کښتۍ یو طرف ته، جازونه، موټرې، موټر سایکلې او دارنګې سایکلې او اسونه او قچر او دارنګې خراب اوښان، دا په بل طرف ته. نو دا د هغې مثل چې په هغې خلک سورلي کوي، په دې کوي. پوهېږئ؟ وإن نشأ، که موږ وغواړو نغرقهم، غرق به کړو دوی، اوبه مانډو دوی په څه کې؟ په اوبو کې. فلا صریخ لهم، بیا د هېڅوک فریاد رسنوي چې بیا د 11 کالو غرق بیړۍ راوباسي.
د کرامت د سره سوره جوړه کړل بس چې چرته خوښي نوم پکې د کرامت دی یولسو کال نه پس مړی راوباسه دا عقل مني قرآن کې نشته حدیث کې نشته دا ویلې ما ویلې باندې د دې ټول قرآن فلسفه ختمه کړه سادهګان مخلوق دی ایران سره ورته لاړ شي چې دې سره وکړي څه الله فرمایي دا سورت یاسین هم دې لپاره موږ ته وایي که مخکې د دا ګنده عقیده او توبه وباسه دا پکې دې ومنه لقنوا موتاکم یاسین مخکې دا ښه عقیده اوسې پرېږده او چې اوس یې نه پرېږدې بیا دې بیړې غرقه ده وإن نشأ كمن غواړو نغرقهم وبمانډو دوی لره په اوبو باندې فلا صريخ لهم بیا به هېڅوک فریاد رسنوي ولا هم ينقذون او نه به اخلاص راشي فلا هم ينقذون نه به اخلاص راشي الا رحمة منا نیغر کوما یو ځل نه هلاک کوما الا رحمة منا مگر د وجد رحمت زمونږ طرفنا ومتاعا الی حین او د مزې ورکول دپاره تر یو وخته واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم کله چې وویلی شي دوی ته ځان بچ کړئ د هغې عذاب نه چې مخکې ستاسو دی او د هغې نه چې وروستو ستاسو دی مخکې نه مراد د دنیا عذابونه د وروسته نه مراد د آخرت عذاب لعلکم ترحمون دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي نو د عذاب نه د بچ کېدلو په دپاره لویه ذریعه ایمان او اعمال صالحه دي وما تاتیهم من آیة او نه راځي دوی ته کومه نښه من آیات ربهم د نښو د رب د دوی نه الا کانوا عنها معرضین مگر یې دوی د هغې نه اعراض کوونکي واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله او کله چې وویلی شي دوی ته ولګوئ د هغه مال نه چې الله درکړی تاسو ته قال الذین کفروا وایا کسان چې کافران دي للذین آمنوا ایمان والاو ته ان نطعموا آیا موږ خوراک ورکو من هغه چا ته لو یشاء الله اطعمه که غوښتي وي الله نو خوراک ورته ورکړی دی که نه د دې آیات درې ترجمې کوي مفسرین امام قرطبي وایي چې دا د قبیلې د کلمة حق اريد به باطل خبره حق ده ان نطعم من لم يشاء الله اطعمه آیا منګه رزق ورکو روزي ورکو هغه چاته کچره غوښتي الله نو خوراک به ورکړي دا خبره صحیح ده کنه چې دوی ته خوراک نه ورکړي شي خو الله نه دی غوښتي کنه لیکن دوی چې دا په دې باندې استدلال کوي د انفاق نه کولو لپاره د اصلاح سره غلط دی انفاق هغه که چا فتوی وکړي نو تاسو مستقل د انفاق حکم دی چې مال الله په لاره کې ولګوه هم مساهلینو ته ورکړه استاد دې لپاره استدلال کوي ځکه نه حکم چې الله نه ورکړي نو الله یقینا نه ورکړي او ته چې په استدلال کوي دا غلط دی دا اسانه ترجمه ده دیم ابن عطیه معنا کوي چې د دوی مقصد موافقت ښکاره کولو د الله رب العزت سره موافقت ښکاره کولو د چا سره د الله رب العزت سره لکه په هغې باندې هغه یو واقعه نقل کړي چې یو شپون و د هغه دوه قسمه مال و یو سور مال و چاق او بل خوار و ځان یې غره ته وویستل د غره په بعضې ساحو کې ګیا وي بعضو کې نه چې کوم چاق و هغې په هغه ساحه کې خوښه کړه چې کوم کې ګیا وه او چې خوار و هغې په شاره ځمکه باندې پرېښودل که دی بنجره ځمکه کې نو چا ورته ویل چې دا خو مال ته واړوه که نه نو هغه ورته وایي چې موږ عزت کوو د هغه چا چې الله عزت کړی دی او بېعزتي کوو د هغه چا چې الله بېعزتي کړی ده نو دا دی خپل موافقت ښوده د الله سره او هغې باندې هغه دغه واقعه دلیل پېښ کړل او دا بهترین ترجمه ده
درېم ترجمه اغینا د دغه آیات نه مقصد د استحداد او خندا ده چې ګوري مؤمنانو دا عقیده ده چې خیر او شر ټول د چا د خوا نه دی د الله د خوا او هر څه چې کېږي د الله په اراده باندې کېږي نو دوی په مؤمنانو پورې خاندي چې دوی چې کله د انفاق وویلی شي چې هلکه د الله په لاره کې خرچه وکړئ نو دوی ورته وایي چې تاسې خو هر څه د الله نه ګڼئ او هر څه د الله په اراده باندې ګڼئ نو چې الله غریب پیدا کړی دی ولې ول ورکړم خو الله هم دغسې اراده ورته د غریبۍ کړې ده نو ولې زه ورکړم نو دا یو قسم استهزاء وه په دې صحابه پورې په مؤمنانو پورې چې تاسو وایئ هر څه د الله د خوا نه دی غریبي مالداري عزت و ذلت ټول د الله د خوا نه دی چې د الله د خوا نه الله غریب پیدا کړی زه څه کوم دا استهزاء وه دا درې ترجمې دي انطعم من یشاء الله طمعه آیا روزي ورکوم هغه چاته که وغوښتي الله نو روزي به ورکړې وې ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په ګمراهۍ څرګنده کې ويقولون متى هذا الوعد وایدې کله به دا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ما ينظرون الا ساعة واحدة دوی انتظار نه کوي مگر د یو چغې صحتن اواز چغه واحدة وي تاخذهم چې راونیسي دوی لرا وهم یخصمون او دوی به جګړې کوي مانا بحث مباحثې به کوي لګیا به دې بل سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت به داسې راشي چې یو سړي به د خرڅون دپاره تام خور کړی ګاټ ورته ولاړ که ستاسو خیر دی دوکاندار چې ته ورشې که زر به لاس کړې هغه مکفر ته او ټولې نشي خورې کړي داسې زر زرې خورې چې ستا پرې سترګو باندې شپه راولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي به تان خور کړی هغه تان د لاره غونډ کړی نه چې قیامت ته قایم شي یو سړي به اخور خو پېژنئ دا غوا میخه چې پکې ودرئ دا به لیوۍ هغې له به پلستر ورکوي او په دغه حالت کې ورته قیامت قایم شي یو سړي به یو لوڼۍ په لاس کې راخیستي چې خولې ته یې یوسي خولې ته به یې لاول نه وي قیامت ته قایم شي نو یخصمون معنا دغه ده دوی به لا یو بل سره خبرې کوي مباحثې به کوي قیامت ته قایم شي چې قیامت قایم شي فلا یستطیعون توصیة بیا به توان د وصیت کولو نه لري چې چا ته ووایره زما کور کې دا خبره وکړه او ولا الى اهلهم يرجعون نه به کور ته واپس شي هماغه کې به یې نیولی ونفخ فی الصور او پوپو والی چې په شپېلۍ کې فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو دا وخت به دوی به د قبرونه په طرف د خپل رب باندې منډې وهي ټول به بیا راوځي او منډه به اخلي باید دا حالات ته سړي مخې ته وي د الله عبادت کوي تلاوت کوي لمونځ کوي دا حالت ته سړي مخې ته چې الله دا مونځ هم د دې په خاطر باندې کوم چې دغه حالاتو کې ما باندې اسانۍ را شي دې قرآن ته هم دې لپاره ناست یم چې دغه حالات هم باندې اسان شي ځکه مدار د اعمالو په نیت باندې دی باید سړی هره ورځ نوی نوی نیت کوي چې ربه دې دپاره را روان شوی یم چې ته رانه خوشحاله شي ته رانه راضي شي او زما په دې حالت کې ما ته ته معاون ثابت شي فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دغه وخت به د قبرونه خپل رب طرف ته منډې وهي قالوا یا ویلنا وای به دی ای افسوس زموږ لره من بعثنا من مرقدنا چا راپاڅولو موږ هغه د ځای د خوب زموږ نه من مرقدنا دغه ځای د خوب زموږ نه اوس دې پکې مصطفی دا معلومه شوله چې په قبر کې عذاب نشته که په قبر کې عذاب دی عذاب را خوب کېږي نو دې څنګه وایي من مرقدنا د دې دوه ترجمې دي دوه یو دا نفخ فی الصور نه مراد هغه دویمه شپېلۍ ده او مسله دا ده چې کله اوله شپېلۍ ووهلی شي نو د اوله شپېلۍ او د دویمې شپېلۍ په دې درمیان کې په ټولو قبرونو باندې عذاب نه وي ټولو قبرونو باندې هېڅ چا باندې به عذاب نه وي
نو چې بیا دویمه شپېلۍ راووله شي او دی راوځي او د حالات وویني نو یقیني خبره چې هغه د قبر ته تللی د خوب ځای وکړ ځکه دا مخکې په دې باندې عذاب نه و او یا معنا دا ده کله چې دوی عذاب سړی وویني د کوټې عذاب ورته څه ښکاره شي آسان اوس چې دا لوی عذاب ولیده نو قبر ورته د خوب ځای ښکاره شو که نه قبر کې په دوی عذاب دی خو دا لوی تکلیفونه واړه تکلیفونه په سړي باندې هېروي دا ثابته خبره چې لوی غم راشي واړه غمونه څه شي د خلکو هېر شي نو لوی عذاب به ولیده اوس ارکوټې عذاب ورته څه ښکاره شو نه ښکاره شو چې دلته ما خوب کاوه هذا ما وعد الرحمن دا هغه څه دی چې الله ذکر مهربان باچا او صدق المرسلون او رښتیا ویلي ولېږل شو پیغمبرانو ان كانت الا صيحة واحدة نه دا مگر صيغه یوه فاذا هم جميع لدينا محضرون نو دوی ټول زموږ مخکې حاضر کړی شي دا ټول چې څومره دي په دغه وخت دا ټول زموږ مخکې به حاضر کړی شي فاليوم لا تظلم نفس شيئا نو نن به ظلم نشي کېدی په هېڅ نفس باندې هېڅ ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او سزا به نشي ورکولی تاسو مګر هغه څه چې تاسو کول ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون یقینا جنت والا نن په مشغولتیا کې دي او په خوشحالیو کې هم دوی و ازواجهم او ښځې ورسره هم ښځه او خاوند چې دواړه نیک اعمال وکړي تاسو یقین په الله باندې وکړئ حدیث کې راځي چې هغه جنت په ښځو به دا ښځه د دنیا څه وي سرداره وي سرداره هم و ازواجهم دوی خو نن سبا هر سړی د ځان په غم کې دی د کور والا و غم ورسره نشته چې هغې ته دین وښیي بس که کور والا صرف هم دین پیدا کړي راوستي دي چې خپل ضرورتونه مې پوره کړي چای مې پوخ کړي او روټۍ مې پخې د هغې د آخرت غم ورسره پوټی نشته پکې او چې څوک یې غم کوي بیا وایي دا خو داسې دي او دغسې دي وظالمه راشه سوچ وکړه ولې غلطه خبره کوي ولې غلطه وایي هغه په پرده کې را روانه ده پرده کې دفتر ته ننوځي دفتر کې یو کس نشته او تا باندې بوج دی ولې باندې بوج پرې چې اعمال وکړي قیامت کې ستا په ګټه تمامېږي او که الله مخ راغلی دنیا نه بېمانه لاړه او په غلطه عقیده باندې لاړه نو ستا خپل تاوان وکړه د هغې هم دی خو تا هم ځان له تاوان وکړه الله دا د نعمت په شکل ذکر کوي هم و ازواجهم دوی هم او بیبیانې هم فی ظلال فصول کې به علی الارائک په تختونو باندې متکئون تکیه وهونکي یو بل سبا مخامخ ناستي تکیه به والي لهم فیها فاکهة د دوی دپاره په دې جنت کې میوې وي ولهم ما یدعون او دوی دپاره به هغه څه چې دوی غواړي څه چې غواړي دلته تا د الله منلې وه اوس الله هلته ستا مني څه چې ته غواړې الله وایي زه درکومه څه چې غواړې سلام سلام دے قولا من رب الرحیم وینا بکی طرف در رب رحم والانا اللہ دخوانا سلام ملکی دوم نبی مقام تورسد وامتاز اليوم ایوها المجرمون اعلان بوشی بیر شینن اے مجرمانو دنیا کی خو په یو کلی کی او وسیدلی په یو گاون کی وسیدلی لیکن اوس ربیل شي مجرمان یو طرف ته شي نیکان بل طرف ته شي علم عهد علیکم ایمانو ومن نو کړه تاسو ته یا بنی آدم اولاد آدم الله تعبد الشیطان چې تاسو بندگی مکو د شیطان بندگی چا نه کړی دا آیات مقصد دا دی دا خبره مې منئ ځکه دا چا خبره منل دا د اطاعت ته دا بندگی ده دا خلک چې څه کوي په دې کې اطاعت چا کوي د شیطان کې که چا ته سر ټیټوي که چا ته سر په ځمکه ږدي که چا په نوم باندې نظر نیاز ورکوي که نور ګناهونه کوي دې ټول باندې امر ورته څوک کوي شیطان او د هغه خبره ومنله نو دا خبرې منلو ته الله څه ویل عبادت ته الم عهد الیکم یا بني آدم الله تعبد الشیطان ما تاسو ته نه ویلي چې د آدم اولاده د شیطان مه منئ د شیطان عبادت مه کوئ د شیطان تابعداري مه کوئ انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان تاسو په دشمن ښکارا وانی عبدونی او الله فرمای دا مې ته ویلو خاص ما بندگی وکي هاذا صراط مستقیم دا یوازې زما بندگی ول الله وي دا د لار نه
ولقد ضل منكم جبل كثيرا او یقینا بلال کړو دې شیطان منکم نتاسنا جبل كثيرا خلق ډیر او ډېر افلم تکونوا تعقلون آیا نوې تاسو چې سوچم کړی دا قدم کار اخته وي هذه جهنم التي دا دغه جهنم کنتم توعدون چې تاسو لوځ کړی شو اسلوها اليوم ننو زاغی تنان بما کنتم تکفرون فویداغ وانتا چی کفر کاؤ اليوم نختم علا فاہم نن رضبا محر ورگو منگزے پخلو باندے وتکلمون آدیهم او خبری بوکی زمون سردی لاسونا وتشهد ارجلهم او دارن جوائی بوکی پاغیبان اخپیر دوی بما کانو یکسبون پاغتبانی چدی کسب کاؤ تاسیو گو رئی د ختم نسبت الله ځان ته وکړه او د تکلم او د تشهود نسبت یې ماغې ته وکړه دا غي وجه دا ده چې خوله غلي کېدل نه غواړي همداسې والله ربنا ما كنا مشرکین والله ربنا ما كنا مشرکین څنګه نام کې تیر شو کړه بس سکند په سکند باندې قسمونه کوي چې ما شرک نه کړی قسمونه کوي چې ما شرک نه کړی دا خو نه غلي کیږي دا بل الله کا پک ته نه غلي کیږي حضرت کوم اور هغه به پک دا بل اقرار دی او دا غو شهادت دی دا یو ته منسوب کړو الله رب دې فرمایي دې په لاس باندې زور کوم چې په زور او څه چې نشي وایا نه دا په خپل اختیار راګي ځکه د زور شهادت نه منځريږي ا د زور اقرار یو خدای زمانه دا پولیس وی کوته کو ستنه کی به اقرار یو کوم دا اقرار نه کوي چې ته وای نه کړه ته ترمن اړه مونږ ګډیو تاوراته چې اقرار نه کوي څوک به اخبار کې ورته اقرار یو حالن چې هغه په عمل کې تر نه ملوث نه خدای په والو باندې غیر استقرار وکړي الله رب دې څنګه کوي الله ګور صفاوي او توکل ما نه زور کې نشته په خپل اختیار بلا سره خبرې شروع دي او خپل ټول کې شهادت لا سن خبرې کوي دا په هغه وخت کې چې خله ولا ټپچی خله اقرار نه کوي اوس به اقرار وکړي خدا لا سن ته نسبت وکړه خبرو او خپل ته نسبت وکړه کارونو د گواهی وجه دا غیدا انسان چې زیات کارونه کوي پته یې په لاس او چې لاس کله کار کوي خپل بل کې کړل ته او چې سره کار کوي بل ته ولاړی کار کوم کې ته وای کافي او چې وداري څنګه ته وای شاهد کله نه کار چاو کړل لاسونه ولاسونه چې کوم خپل د نوې پرې کور کې هغه دا سره وته نو دا هغه هم کې کار شوی ځکه شهادت ورکړي درېم خبره ده چې دی لاس او دی خو غلطي کړی دا او دا دی پاسقان د پاسق شهادت څنګه منځوري لکه دی ګناه کې خدای الله د خپل ملوث کړ جواب دا غیدارې چې لاس او خپل په دې ګناه کولو کې اختیار نه لري دی باندې زړه حاکم دی څوک حاکم دی زړه نو دا مجبور دي او په مجبوریت باندې یو کار کول پاره سره فاسق نه ګرځي یو سړي ته پتا ورته پکې خېره چې وژن نه نه وته پر دې مال لاوړه مستار راو په دې ته ګناګار نه وي یمن ته مجرم نه وي نو لا توفیق کول دې کار کی هغه مجبور دي دلته دې وجه ټول آزاد تعبیر چاري د زړه نو په دې وجه دا فاسقان لري چې فاسق نشو نو گواهی سره صحیح ده ولو نشاء لتمسنا على اعينهم كوغالو منغا وراند کو دې مخنا سترګي به ولورانه کما بوز به ولورانه کما هر څه به ولوار کم پرستګه تجو فاستبقوا الصراط نوران کېږي بلار تفانا يبصرون نو څنګه باندې نزل کوي دوی ځکه دې په پاسه دې څنګه ملوار کړي ولو نشاء لتمسنا على اعينهم كوغالو منغا نوران به سترګي دوی
فاستبقوا الصراط نوړاندې کېږي به لارې ته فانا یبصرون نو سترګې به لیدل کوي دوی ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او که وغواړو موږ نو خط به کړو دوی لره على مكانتهم په ځای خپل باندې ځای په ځای به ولاړې زموږ ته به یې مچراټه ده فما استطاعوا مضيا نو توان به نه لري د وړاندې تلو ولا یرجعون او نه د بېرته واپس یې نه به مخکې تللی شي او نه به شاته تللی شي ومن نعمره ننکس فی الخلق هغه څوک چې زیات عمر ورکړو هغه ته نو کمزوري به پیدا کړو د هغه په اندامونو کې خلق نه مراد اندامونه یې ښه ومن نعمره هغه څوک چې زیات عمر ورکړو موږ هغه ته نو نکسو نو کمزوري به پیدا کړو فی الخلق د هغه په اندامونو کې افلا یعقلون آیا دې سوچ نه کوي چې ګوره دا مخکې څنګه اوس څنګه شو دا اوس هغه آباد دی کې غریب ګرځېده دا ملګری راپاڅېده لاس نیولی و دا ښه ځوان و ښه ځواني و د ده نن دغه حال ته ورسېد وما علمناه الشعر او نه دی ښودلی موږ دې نبي ته شعر وما ینبغي له او نه وله دا مناسب دی ان هو الا ذکر نه دی دا قرآن مګر ذکر دی یاداشت و قرآن مبین او قرآن ښکاره لینذر من کان حیا د دې لپاره چې ویری هغه چا لره چې ژوندی وي زړه د هغه ویحق القول علی الکافرین او ثابت شي فیصله د جهنم قول مراد د املأن جهنم علی الکافرین په کافرانو یا ثابت شي حجت په کافرانو اولم یروا آیا دوی نه ګوري انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا چې بېشکه موږ پیدا کړي دوی لپاره د هغې نه چې جوړ کړي دي زموږ لاسونو او کړي دي زموږ لاسونو انعاما څاروي فهم لها مالکون نو دوی د هغې دي مالکان الله فرمایي ما په خپل قدرت باندې جوړ کړي دي او مالکان یې دولتي ګرځولي دي د دې ځای نه وروسته اخر پورې درېیم باب دی او دې کې درې اته دلیلونه پیش کوي په رد د شفاعت قهري باندې بیا زجر د مشرکینو ته او تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وذللناها لهم او تابع کړي دي موږ دا څاروي دوی دپاره دوی ساړه وي معصوم بچي به پکې پړه اچولی او ځان پسې به راکاږي هغه به درته غلې روانې سر به ورته وراور وخوځئ او نور ورانه نه کوي لوی وخ وی یو ماشومې جنۍ لاس نه دا پړه پکې اچولی پړه لاس کې نیولې هغه وخ پسې روانې دا نه وایي چې تا سم نه ځما دا چا تابع کړه او که یو وخ په کار شو یو وخ باجوړ کې ماموندو کې پخوا هلته یو مرید صاحب و اوس مړ دی الله دې وبخي او هغه یو حق پرست عالم و خلق مخالفت وکړ بیا الله رب العزت داسې وشي یو غیا راغی او دا خلک یې واخیستل د یوه غویي دا ټول کله نه څنګه نو بالاخره بیا مجبور شو په ټوپک کې وویشته او د هغه نه خلاص شو چې یو په کار شو یو نو بیا دا ټوله دنیا یې نشي ټینګولی ولکه یو منه مخله ورشئ هر یو بیا ویرېږي چې ما په غېږه باندې خپل چیز به څه کومه مخله څوک نه ورځي او دا نن ماشوم را اشتار کړی روان کړی دې خوا اخوا یې بوځي ماشوم بچې غویا ورته لاس کې ورکړه روان کړی الله فرمایي دا ما تابع کړي دي وذللناها لهم او تابع کړي موږ دې څاروو لره تا د دوی دپاره فمنها رکوبهم نو د ځینو د هغې نه سورلي ده د دوی ومنها یاکلون او د ځینو هغې نه دوی خوراک کوي ولهم فیها منافع او دوی لپاره په دې کې نورې فایدې دي شودۍ خورې همدارنګه سورلي پې کوي دارنګه تجارتونه پې کوي دا ټولې ګټې دي ومشاربو او دارنګه څکل افلا یشکرون آیا دوی دومره شکر نه وباسي واتخذوا من دون الله آلهه دا د لا یشکرون معنا کوي دا شکر نه وباسي شکر نه څو اثر یې څه دی واتخذوا من دون الله آلهه وینول سوا د الله نه نور ذمهداران لعلهم ینصرون دې دپاره چې دوی ته امداد وکړی شي دا یې دې دپاره نیولي چې دا ما سره به امداد وکړي ضرورت وخت به زما په کار راشي لا یستطیعون نصرهم الله فرمایي هغې توان نه لري د دوی د مدد وهم لهم جند محضرون دې کې دوه ترجمې دي ورته ګورئ
هم ضمیر اول راځي کومه د عابدانو ته دا چې څوک بندګي کوي او لهم ضمیر راځي د معبودانو ته او جند محضرون لښکر دي حاضر کړی شوی معنا دا ده دا عابدین د دغه معبودانو پولیس دي دا عابدین د دغه معبودانو فوج دي که څوک دې معبودانو له ګوتې ورلي مخې ته څوک وري دا خپل مریدان دا خپل عابدین دا خپل تابعدار که چېرته حق پرست د دوی خلاف خبره وکړه چې د دوی په لاس کې څه نشته دشمني ورسره څوک کوي جنګ ورسره څوک کوي همدا عابدین چې نه مني دا غرقېږي به او ډکېږي به او تشېږي به هغوی په خپله چا نه تپوس کولو نه دي خو دا ورله لښکرې دي فوج یې دا دی پولیس یې دا دي دا ور خدمت نو وهم لهم دوی د هغوی دپاره دا عابدان د دغې معبودانو دپاره جندون لښکرې دي محضرون حاضر کړی شوي دنیا کې که نه دې اخوا د جنوبي طرف ته کوم زیارت چېرته چا سره د هماغه ژوندي را پاڅېدل ګرځېدل وایي چې دا مونږ سړی معلوموو نو لښکر یې څوک وي همدا ژوندي هغه به له لاس کار کړی دی کوم تل څه ګرځي څه خو یې دا دی چې کوي نو چې به سبزي پیل هغه ته پیل وکړه چې هغه درته کوي چې بېکاره مخلوق ته ژوت حیران شي دویمه ترجمه په دویمه ترجمه کې دا لام په معنا د علا سره دی وهم دا معبودان بلکل د هغې په عکس نکړه وهم دا معبودان لهم معنا علیهم په دوی باندې جندون لښکرې به وي محضرون حاضر کړی شوی بیا به هم دغه معبودان وایي چې موږ کله تاسو ته وایي چې تاسو موږ بندګي وکړئ بیا به د دې بندګۍ نه څه کوي انکار کوي نو هلته بیا د دوی په مخالفت کې همدا معبودان ولاړ وي څه وایي معبودان به ولاړ ورته وایي به ما تاته کړی ویلي چې ته زما بندګي وکړه مخکې قرآن کې دا ځای په ځای تېر شو وهم دا معبودان لهم د دې عابدین دپاره جندون معنا علیهم په دې عابدینو باندې جندون لښکرې دي محضرون حاضر کړی شوي فلا یحزنک قولهم غمجن دې نه کړي تا لره د دوی خبرې انا نعلم ما یسرون وما یعلنون یقینا موږ پوهېږو په هغه څه باندې چې دوی پټوي او هغه چې دوی ښکاره کوي اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه آیا نه ګوري انسان چې بېشکه موږ پیدا کړی د لاره یو څاڅکي منی نه واذا هم خصیم مبین نو دا وخت دی دشمن ښکاره وضرب لنا مثلا او بیانوي ما دپاره مثالونه ونسي خلقه او هېر کړی خپل پیدایشو لګې وي ته خو یو ګورنر ته ورشه بغیر د دغه نه سپارش نه ته خو صدر له بغیر د سپارش نه ورشه ته وایې سپارش پیدا مه کوه ته ورشه لکه صدر او الله سموي گورنر او الله سموي ثانهدار او الله سموي تحصیلدار او الله سموي څومره ساده ته والله جوړ قال وای دې من یحیی العظام څوک برا ژوندي کې اړو کې وحی رمیم حال دا دې چې هغه رجېدلي نو یو ساعت کې نن پیدا کولای شي او اوس دې ځمکه نه را پاسولای نه شمه ته ولک سوچ وکړه کنه قل یحییها الذی ورتوا را ژوندي به چې دې لرا غزاد انشأها چې دې پیدا کړو اول مره اول ځل وهو بكل خلق علیم او دا الله دې په هر پیدائش باندې خبردار الذي غزا جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی او ګرځولې تاسو لپاره من الشجر الاخضر دشنی ونینا نارن ور فاذا انتم منه توقدون دا وخت تاسو دا غینا ور بلوي من الشجر کې خمرات یا عام ونی دي ځکه دا ساينس ثابت کړی دا چې په بوټو کې ور هم شته سوا د یو مرخنۍ بوټي نه چې مرخنۍ په بوټي کې ور نشته نور څومره بوټي چې دي په هغه کې ور شته
د دې وجنه چې دا کله بيدې سره ولګيږي ور واخلي دا غي وجه دا چې دې کې مور دا مور دې راوونه چې ولګېدل بلیږي دا یو معنا همدارن همدا ونی دي دا قانونونه چې تاسو لمبکوي او دا دیګونه لاندې بلوي څه شي همدا لرګي دي او درم مرخ او افاق په نامه باندې دا دوا قسمه بوټي دي او دا د عرب ملک شته هغه پانه چې یو بل سره وصوله هغه نو وربل شي نو الله فرمایي د ذات چې تک کشنی ونه نه چې کله وصولي دا غین سره وباسي ور نو هغه ذات نشي کولای حساب الخال مره وباسي او تعالی خال نه پاتې فاذا انتم منه توقدون پس دغه وخت تاسو دا غین ور بلوي اولئک الذی خلق السماوات والارض ایا نه دی هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او ځمکه بقادر قدرت لرونکي علی ان یخلق مثلهم فدی خبره چې را پیدا کی دوی مثلهم د دې په شان مراد هم د خپل مړی زمونږ یې مثال څه کار دی خبره په دې مړو کې روانه ده هغه وایي دا مړي به څوک را پاتې نو الله وایي د توان نرم په دې باندې دا را پاتو ما او د دې تشریح سورۃ احقاف راوړل تاسو 3 نمبر آیت اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض آیا نه ګور دا خلق چې بشک الله پیدا کړی اسمان او ځمکه ولم یا بخلقهن او نه سره چې الله داغه پیدائش باندې ولم یا بخلقهن داغه پیدا کول است الله سره شوی نه دی او سورۃ بقره کې ویلو ال عمران کې بقره کې ولا يؤوده حفظهما الله وی پیدا کول باندې سره شوی هم نه ما او په ساتل باندې هم سره شي حفاظت زکوم پیدا کړی ماري نی په پیدا کول سره شوی ما او نی په ساتل سره کېږم اے وجنا بل متصرف ته ضرورت نشتا دا خالق دروغ وی متصرفین سوا د الله نه بل نشتا متصرف صرف یو الله دی والله ولم یعد خلقهن او نه دې سره چې الله دا پیدائش باندې بقادر توان درونکې علا ان یحیی الموتى خبر التواضح کلا مراد مثلهم نه کړي هم دا مړي دي ذکر مثلهم نه مراد نه ذات بقادر توان درونکې علا ان یحیی الموتى پدې خبره چې راځول کې دا مړي ځکه معنا دا غدا اولیس الذی آیان دی غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان او ځمکه به قادر توان لرونکي علا ان یخلق مثلهم پدې چې را ژوندې را پیدا کړي په شان معنا دوی بلا ولنا وهو الخلاق العلیم او دا الله دې پیدا کوونکی او ذات انما امره یقینا خبر دادا امر د الله اذا اراد شيئا کلا چرادو کیوشي ان يقول له كن فيكون اغدا چې وي هغه تشنشي وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پس پاک غذات چې هغه په لاس کې دا بچای د هر یو چیز ویله ترجعون او دی الله تبارک واپس کولای شي